جواب به راکې کله به چې دغه دامانو باندې خلکو پیسې وېشنلې تا به راغونډولې؟ بالکل چې ماشومان مونږ به پرې ورغړول خامخا هغه وخت کې خو دغه نو مینوالو پی کې سټار آفیشل نه تاسو ته ستاسو کوربه ملک نقیب الله مخاطب دی. راغلی یو د زړو حجرو د تاریخ باره کې لټون کوو او دې لټون باره کې نن مونږه ناست یو په محله اتون کې چې دې کې زمونږ مشران تیر شوي دي. د دې اتون مشران تیر شوي دي، الله دې وبخي، عبدالستار خان او غلام نبي خان. د هغې کې مونږه د عبدالستار خان چې کوم اولادو په هغې کې دلیل خان دا ستر مشرانو د دې ګڼې حجرې دي، څه یو حجره نه ده. خو نن مونږ سره په دې موقع باندې د دلیل خان زوی محمد علي د هغې په حجره کې ناست یو. دا هم د څه تعارف محتاج نه دی. په الارج کې د دې خدمات دي، د کلاس 4 صدر دی د آل پښتونخوا، او مونږ ورته تاسو په شریکه باندې د سرو ټوپو والا ویلي شو. اوس خو ټوپیان نه په سر یې، خو مخکې د سرو ټوپو صدر و. صدر صاحب سلام علیکم. وعلیکم السلام. سرو ټوپو صدر صدر صاحب ستاسو حجرې ته راغلي یو او د حجرو باره کې لټون کوو، د دې تاریخ باره کې د دې خپلې حجرې د خپلو مشرانو تاریخ راته ووایي. السلام علیکم. پیله خو زه ستاسو د چینل چې کوم دی دې ته په خیر راغلی وایم. زموږ زړه حجره چې کومه وه هغه دلته کې وه، پخوانۍ حجره وه چې هغه به د ستار خان او د غلام نبي خان په نوم یادېده. چونکې بیا د هغې نه وروستو زموږ چې کوم مشران وو الله دې وبخي هغه وفات شو، هغه بیا پکې کور شو. زما پلار دلیل خان مرحوم چې کوم وه مشر و زوی د عبدالستار، نو هغه بیا دا حجره جوړه کړه. دا حجره چې جوړه کړه نو هغه هم پکې وفات شو. بیا د غلام نبي نیکه او ستار نیکه بس مونږ یې نوسي وو، مونږ ته پاتې شوه. نو بس داسې سلسله روانه ده چې سلسله مونږ به هم ترې لاړ شو، بیا زموږ بچي دي، بیا د هغې به دا یو سلسله روانه ده. الله دې وکړي چې دغسې روانې دا چونکې د پښتنو ثقافت دی، نو پښتنو ثقافت سره حجره تړلې ده. دې حجره کې تاسو څومره وخت نه ناستې پاستې کوئ؟ تاسو ته خپله زړه حجره یاده شي، هغه مشران تاسو ته یاد شي؟ یاره بالکل ما ته خو خپل مشران یاد شي، لکه غلام نبي نیکه الله دې وبخي هغه راته نه شي یاده، خو ستار نیکه چې کوم وه راته یاد شي. دا زړه حجرې چې کومه وه خو ډېره پخوانۍ وه، هغه ما ته نه شي یاد چې هغه د څومره وخت نه آباده وه. د هغې نه وروستو کله چې بیا دا حجره جوړه شوه نو د دې حجرې چې کوم یو دی څه تقریبا 35 سال د دې حجرې بیا وشوه چې دا بیا پلار مې حجره کړه دا ځای، نو 35 سال د دې حجرې وشوه. الله دې پلار وبخه، زمونږ ډېر خوږ مشر و، ما به ورسره ډېر ګپ شپ لګولو او ستا بیا ډېر صفتونه هم کول چې ما چا سره به میلاو شو، ډېر ښه زوی مې دی. نو دا خبره ده چې تاسو هغې ناسته کوله، نو هغې سره به دلته د مشرانو د حجره کې ناسته پاسته کړې ده؟ بالکل دلته کې په موږ سره ډېر کسان لکه مشرانو کې به هم کېناسته پاڅېده، او دا کوم چې زمونږ هغه وخت کې همزولي چې کوم الله دې وبخي ډېر پکې وفات شوي دي، الله دې هغې وبخي. نو ډېر کسان به دلته موږ سره ناست پاس وو. پخوانی ثقافت سو چیلم به د حجرو یو خپل یو ماحول هغه وخت کې، نو بالکل دا کسان به موږ سره ناست پاس وو. دلته د واده خادی به څه پروګرام و؟ دلته واده خادي شوي دي دې حجره کې؟ ډېرې شوي دي. هغه وخت کې چې په وادو نو پروګرامونه به وو، تماشې به وي، ډمې به وي، اجراګان به وو. دا ټول چې کوم یو دی دا به په دې ودونو خادی کې دې حجرې ته راتله. صدر صاحب ته چې ماشوم وي نو هغه ټایم نه دا ثقافت و دلته اجلاګان یا رباب منګې یا ډمانه دا پروګرام به و؟ بالکل زه چې په خبر باندې پوه شوم نو دا چې تماشه به راله موږ ماشومانو نو هغې ته به په حجرو کې دا لرګي ښخ کړه او هغې کې به هغه ګیس دغه سیسټم باتۍ ماتۍ هغه رڼا به یې ورته جوړه کړه. د دې بجلۍ دومره دغه نه و سهولت. اخرنی تپوس درنه کوم صدر صاحب، رښتیا جواب به راکړې کله به چې دغه دامانو باندې خلکو پیسې وېشنلې تا به راغونډولې؟
بالکل چې ماشومان مونږ به پرې ورغړول خامخا هغه وخت کې خو دا 2 روپو لوټ و 2 روپۍ لوټ و دا خو به مونږ خامخا ماشومانو مشرانو به ډبه هم پکې راکړو. ډېره مننه خوشحاله و آباد اوسئ. صدر صاحب راډو خان مونږ سره ناست دی. هغې چونکې د دې محلې داسې به وو چې دا د هغې ماما خیله ده، نو مونږ هغې سره به هم د دې محلې په تفصیل به هغې نه معلومات وکړو لږ د مشرانو. صدر صاحب یو ځل بیا دله تکلیف درکو دې محلې باره کې مونږ ته زمونږ د ادارې چې د خیبر پښتونخوا د کلاس 4 صدر صاحب محمد علي خو راته ثقافت بیان کو تاریخ تاسو لږ څه خبرې لنډې وکړئ. نو ته خو د دې محله باره کې چې کومه خبره وکړه نو که زه دا وایم چې دا خبره زیاته عمرخیلو محلې پورې تړلې وه. هلته به خامخا دولا ملک دې خدای وبخي نو د هغو چې راباده وو داسې مجلسونه هغه ته دې الله اوس بخښنه وکړي بس ثقافت و پخوا پخوا د هغو نو دا داسې مجلسونه زیات هلته کېدل. دلته ډېر کم دا محله چې دا دی کې به ډېر کم کېده په دور پسې وتړله خو خیر شوي خو به وي خامخا کېده به خامخا. دلته دې سره په محله کې اوس په نصف افریدي آباد دي هدیت پول محله ده او هغې هم ډېر وخت نه آباد دي ځکه چې کم از کم 50 سال نه ابو زیات او داسې دلته آباد دي. ٹھیک ده صدر صاحب چې تاسو نه په مختصرو الفاظو کې چې مختصرو الفاظو کې وي حجرې سره تړلي ساز و سامان یا لوازمات څه دي چې مختصرو الفاظو کې راته وي. نو پخوا خو د حجرې چیلم او مانګې رباب او پکې کیسه کس بیا لوازمات. اوس خو د حجرې لوازمات بس کټ بستر او موبایل هر سړي موبایل لاس کې نیولی LED او ټي وي او وای فای LED او هر سړی لګي په خپل غم کې یو بل نه خبرېږي. अब یو کس خبرې کولې ټولې حجرې به اورېدې نو د موبایل دا چې نن څه حجرې دي دا د مړي ژوندي د وجې قایمې دي چې کوم زمونږ دغه دی. نور موبایل موږ نه حجرې خطا کړي دي هر سړی په یو ګوټ کې ناست دی بس پکې لګیا دی. ډېره مننه خوشحاله او آباد اوسئ. خاصې باره کې به راسره خبره وکړي. زما نوم داود خان دی زه کندي یم او زما په دې حجره کې تقریبا 20 کاله راشه شیخه ناستي پاستي اوس هم زمونږ به زیات ټایم دلته دی کې نه یو به دا یو خوند غونډه ده. نو 20 کاله عمر هم چې کم دی ډېر شی دی. زه خو که داسې ویم نو ما ته د 15 د 15 کالو بلکې د 40 کالو خبره هم داسې یادوي لکه دا اوس. خو بهرحال 20 کاله اوس چې چا 20 کاله مخکې تا دلته ناسته پاسته کړې ده نو هغه وخت ناسته پاسته د حجرې اوسنیو رقمو کې څه فرق محسوسېږي؟ ډېر فرق دی پکې اوس پکې دونه سکون څنګه چې صدر صاحب وویل بس موبایل دی او هغه ګپې شپې که حجره کې ناسته وي نو موبایل یې ډېره مننه خوشحاله او آباد اوسئ. دې سره خبرې کوو د دې حجرې باره کې د محمد علي صدر صاحب باره کې او بیا به ترې دا تپوس کوو چې د حجرې ثقافت د پښتنو کې څه اهمیت لري. بسم الله الرحمن الرحیم. نو د حجرې خو زه ډېر شوقي یم. ما درته ویل چې حجره زمونږ د پښتونخوا د پښتنو زمونږ د علاقې د لر او بر پښتنو د ټولو پښتنو د لر او بر د پښتنو دپاره دا یو درسګاه یو یونیورسټي وه او دا انشاءالله اوس هم چې کوم خلک د دې د ناستې پاستې د فصل په معاشره کې کوم دي یا څوک چې ورسره تعلق ساتي څوک چې ورسره وابسته دي د هغې خبرې د هغې کردار د هغې کې بالکل داسې ښکاري چې دي یو تربیت حاصل کړی دی. نو د حجرو خو خپل یو اهمیت دی زمونږ په پښتنه سیمه کې. علما نه هم اکثر اورو د جومات د آبادۍ باره کې چې د جومات او د کور بلکې د کور آبادۍ کې ما چې یاره وایي کور په خلکو باندې ودان وي جومات په مونځ کوونکو باندې ودان وي. نو آیا نن سبا زمونږ د حجرې ډېرې ښایسته شوي دي قالینونه پکې شته دی لنټري جوړې شوي دي سیګان هم پکې لګېدلي دي. نو آیا دا ترقي ډېر ضروري ده او که نه چې دې کې خلک ناست وي د یو بل غم او ښادۍ کې یو بل سره مرسته کوي دا خبره ضروري ده؟ په دې کې خو ضروري خبره دا ده چې دې کې ګهمه ګهمې وي خلک پکې ناست دي. د بدقسمتۍ نه حجرې د کچوالي نه پخې شوې
ښایسته شوې، سهولتونه پکې زیات شو، خو ناسته پکې د پخوا په شان نشته، لږه کمه ده. خو مونږ پښتنو له یا کسانو له چې چا د حجرو تربیت حاصل کړی دی، حجرو کې ناست دي، دوی له پکار چې خپل کشرانو له یو قسم له تربیت ورکړي چې یاره څه ناسه ټایم ټیک ده، سوشل میډیا یا زمانه بدله شوه یا وخت داسې راغو چې هر سړی خپل ځان سره مشغوله دی، خو بهرحال د حجرې ناستې سره د سړي نه سړی جوړ شي، پښتون ته جوړ شي، یو ښه انسان ته جوړ شي. ډېره مننه مینوالو. مونږ ته د یو خبرې اندازه وشوه، بار څومره پروګرامونه چې د حجرو مونږ وکړه، هغې کې دا خبره ده چې دا حجره دا د انسان دپاره د مونږ د نوي کل دپاره د یو درسګاه اهمیت لري. خو زه تاسو سره یو خبره شریکوم، زه چې څومره وړوکی وم، زما په الفوالۍ کې زمونږ په حجرو کې به په غم خادی کې کشرانو خدمت کولو. کله چې مړی وشي 3 ورځې به روټۍ راتله، د غریب سړي د کور نه، د مالدار سړي د کور نه. نن هغه د روټۍ رواج خو شته دی، خو نن زمونږ او ستاسو هلکان خدمت ته نه ودرېږي. په چا باندې چې مړی راشي د هغه خپل هلکان یا هغه مشران په خپله خدمت کوي. مخکې به داسې نه وه. کم از کم مونږ له پکار دی هر کور له هر مشر له چې کله مړی وشي په محله کې، نو خپلو کشرانو ته دا وینا پکار ده چې د دې میلمنو خدمت تاسو باندې فرض دی او د دې میلمنو خدمت وکړئ. زه ستاسو قربا په دې الفاظو سره تاسو نه اجازت غواړم، ملک نقیب الله، چې تل دې وي پښتون او تل دې وي د هغې حجرې آباد.